کله چې یو کس د خپلو مسلو حل د خپلو بچو او خپل ځان وجنه کې ویني، نو دا زموږ د اجتماعي سماجی ډانچې د ډډوالي یو واضح ثبوت دی. دا حادثه زموږ د سوچ او فکر د پستۍ یو نښه ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ګل کریم خپل احساس پروګرام کې نن د یار حسین کلی المناک واقعې په هکله خپل در تاسو سره شریک کوم. ګرانو کتونکو، د صوابۍ ضلع یار حسین کلی المناک واقعه چې پکې سیف الله نومي یو حافظ قرآن د مالی ستونزو او کورنو اختلافاتو له امله تر دې حده تنګ شو چې خپل څلور کم عمره ماشومان یې ووژل او وروسته یې خپل ژوند هم پخپله ختم کړو. دا واقعه زموږ د اجتماعي بې حسۍ او اخلاقي زوال عکاسي کوي. دا پیښه نه یوازې د یوې کورنۍ د بربادۍ سبب شوه، بلکې موږ ټول قام ته یو واضح پیغام پرېښود. معاشي دباو او کورنۍ شخړې نن سبا زموږ په معاشره کې عام شوي دي او د یار حسین د دې زړه بوږنوونکي پیښې وجوهات هم دغه شان دي. کله چې یو کس د خپلو مسلو حل د خپلو بچو او خپل ځان وجنه کې ویني، نو دا زموږ د اجتماعي سماجی ډانچې د ډډوالي یو واضح ثبوت دی. دا حادثه زموږ د سوچ او فکر د پستۍ یو نښه ده. دا 15 قبرونه زموږ د بې حسۍ او د ناپوهۍ یو یادګار دی. د ګلونو ماشومانو او د دوی د پلار 15 قبرونه د یوې لویې المناک حادثې ګواهي ده. دا قبرونه زموږ د اجتماعي بې حسۍ، زموږ د جهالت او زموږ د معاشرتي ناانصافۍ یادګیرنه او یو پیغام دی. موږ د ترقۍ په دې منډه کې خپل انسانیت، همدردي او یکجهتي هېره کړه. دا قبرونه یوازې د خاورې لاندې د جسدونو نښې نه دي، دا زموږ د اخلاقي زوال څرګندونه ده. ګرانو کتونکو، معاشي مسلې نن سبا عام شوي دي او ډېر خلک د بېروزګارۍ، ګرانۍ او د وسایلو د کمي له کبله د ذهني دباو او ناامیدۍ سره مخ دي او د دې په وجه کورونو کې مسلې جوړیږي. زموږ په معاشره کې د ذهني صحت مسایل سنجیدګۍ سره نه اخیستل کیږي. خلک د ذهني دباو، خفګان او نورې ذهني بیمارۍ نظر انداز کوي چې د څه په وجه کله ناکله د داسې حادثو سبب وګرځي. په خانداني تعلقات کې بګاړ او اعتماد کمی هم د داسې المیو باعث جوړ شي. که د خاندان کسان د یو بل په مسلو ځان پوهه کړي او یو بل ته جذباتي سهاره ورکړي، نو د داسې حادثو مخنیوی به ممکن شي. زموږ په معاشره کې د اجتماعي هماهنګۍ او د نورو مدد کولو جذبې کمیږي او موږ د خپل خواوشا خلکو د مسلو نه بېخبره یو چې د څه په وجه داسې حادثې راپېښې شي. دا حادثه موږ ته دا سبق راکوي چې موږ د خپل چار چاپېره خلکو په مسلو د پوهېدو او د هغې حل تلاش کولو کوشش وکړو. ګرانو کتونکو، حکومت او سماجی تنظیمونه او عام خلکو له پکار دي چې یو داسې حکمت عملي خپله کړي چې د معاشي او نفسیاتي مسلو حل تلاش کړي. د کورنو مسایلو د حل دپاره خانداني مشاورت او کاونسلینګ مرکزونه جوړ شي چې خلک پکې خپلې مسلې په اسانه ویلی شي. ګرانو کتونکو، د یار حسین غمجنه پیښه زموږ د اجتماعي بې حسۍ او اخلاقي زوال عکاسي ده. د دې ګلونو ماشومانو او د هغوی د پلار دا 15 قبرونه موږ نه دا سوال کوي چې موږ به کله په خپلو سماجي او اخلاقي ذمهدارو پوه شو. که اوس هم موږ ویښ نه شو او خپل جهالت او د بې حسۍ دا سلسله مو سټاپ نه کړه، داسې نورې ډېرې کورنۍ به د داسې المیو ښکار شي. نو خدای مکا داسې نورې ډېرې کورنۍ به د داسې المیو ښکار شي. نو د دې غمجنې لمحې تقاضا ده چې یو داسې معاشره جوړه کړو چې هر چاته پکې جذباتي، نفسیاتي او معاشي سهاره میلاو شي. ګرانو، په اخره کې به زه دا دعا وکړم چې الله دې موږ په رښتیا انسانان کړي او د جهالت دا تیارې چې دلته بیا خورېدل شروع شوې، الله دې د دې نه زموږ حفاظت وکړي. امین ثم امین.